بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله مولانا العلي العظيم. الله جل جلاله في دي آيات مبارك ذی الحجې د میاشتې په لس ورځو سره قسم کوي چې الله پاک ته دا لس ورځې او دا لس شپې ذی الحجې د میاشتې چې دا اوس سبا راتلونکې ده یا بل سبا یا نن د حساب د رویې څخه دا ورځ دوی کې دا لس شپې چې د اختر لس شپې بولی د اختر د میاشتې لس شپې په عربي کې ذی الحجه دا میاشت ده، ذی الحجې میاشت دا شپې و الله پاک ته ډېرې معتبرې دي. د دې شپو عبادت و الله پاک ته ډېر قبول دی او هغه بنده هغه کس چې په دې شپو کې د الله پاک عبادت وکړي، نفل وکړي، فرض وکړي او نیکي وکړي، صدقه وکړي، وصله رحمي وکړي، د ډېرو میاشتو په مقابل کې الله پاک ورته ثواب ورکوي. بلکې د اسلامي کال دا 12مه میاشت ده، ځکه چې په دې میاشت کې د حج مناسک ادا کیږي، د حج فرایض ادا کیږي. دا میاشت هغه میاشت ده چې د حج میاشت ده او الله پاک حج ډېر لوی عبادت دی، ډېر لوی عمل دی. په ټوله کال کې په دې میاشت کې الله پاک د حج احکام چې عرفات دی، مزدلفه ده، مینا ده او شیطانان ویشتل دي، طواف زیارت کول دي او د حجاجو کرامو د عرفات په میدان باندې جمع کېدل دا هم په دې لسو ورځو یا شپو کې راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چې الله پاک ته دا ورځې ډېرې محبوبې دي، دا شپې ډېرې محبوبې دي. نبی علیه السلام بارک وایي چې د دغه لسو ورځو عبادت چې څوک وکړي د الله پاک ته دومره محبوب دی چې صحابه کرام پوښتنه وکړه: یا رسول الله، چې یو سړی په لاره د خدای کې جهاد فی سبیل الله کوي، علیه الصلاة والسلام بارک وویل چې نه، دغه سړی چې دغه لس شپو عبادت وکړي دا تر هغه سړی چې په جهاد کې وتلی وي د الله دپاره جهاد کوي تر هغه دغه سړی افضله دی. بیا صحابه کرام پوښتنه وکړه: یا رسول الله، چې دا سړی په ځان او مال سره وتلی وي او د هغې خوا څه ژوندی نشي را شهید شي، د دغه سړي ډېر ثواب دی او که دغه خلک چې په دغه لسو ورځو کې عبادت وکړي د دغه ډېر ثواب دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بارک ورته وویل چې هغه مجاهد به افضل وي چې په ځان او مال سره دی ولاړ شي، شهید شي او دغسې نشي را، د هغه فضیلت به پر دې ډېر وي، مګر هغه مجاهد چې ولاړ شي بېرته راشي شهید نه شي د دغه عبادت کوونکي د دغه لسو شپو ورځو پر هغه مجاهد باندې بالا دی. مګر هغه مجاهد بیا ډېر افضل دی چې د الله په لاره کې وتلی وي د جهاد فی سبیل الله دپاره، مال هم خپل مصرفوي، ځان هم مصرفوي او ځان هم قربان کړي د الله په نامه باندې، نو هغه مجاهد بیا فضیلت لري. دا د بخاري شریف روایت دی، جلد اول، حدیث نمبر 990، صفحه نمبر 330. او بل حدیث شریف کې نبی علیه السلام بارک وایي الله پاک ته د ذی الحجې د میاشتې د لس ورځې ډېرې محبوبې دي. په دې شپو کې عبادت کول او الله پاک ته ډېر محبوب دی. د هرې ورځې روژه نیول د یوه کال د روژې د نفلي روژو ثواب لري. د هرې شپې عبادت کول د هرې شپې عبادت کول د شب قدر د شپې د عبادت سره برابر دی. دا حدیث شریف سنن ترمذی کې راځي، جلد دویم، صفحه 192، حدیث نمبر 950. نو دا الله پاک د دغه شپو عبادت د هرې شپې چې په دا لس شپو کې سړی وکړي د شب قدر د شپې په مقابل کې راځي. یوه روژه د یو بسته کال د روژو نفلي روژو ثواب سره برابر ده. حضرت ابو قتاده رضی الله عنه بارک روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وویل: زما پر الله باندې دا ګمان دی چې د عرفات په ورځ
سړی یو روژه ونیسي د عرفات ورځې روژه د یوه کال مخکې ګناه وي الله معافوي د یوه کال راتلونکي ګناه الله پاک معافوي صحیح مسلم روایت دی د حدیث نمبر 194 صفحه 590 نو حضرت ابو قتاده رضی الله عنه مبارک وایي علیه السلام مبارک ویل چې ما پر خدای باندې دا یقین دی چې د عرفات د ورځې روژه سړی ونیسي چې د نم ورځ ده د دغه یوه سړي چې دا روژه ونیوله د یوې ورځې د عرفات د یوه کال تیر سوي د یوه راتلونکي کال د نفلي روژو ثواب الله پاک سړي ته ورکوي او حضرت عایشه رضی الله عنها مبارک روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه چې د عرفات ورځې روژه نیول چې د نم ورځ ده دا د زرو روژو په ثواب کې برابره ده د زرو روژو تر نفلي روژو نیول مګر هغه څوک چې په حج کې وي حج کوي د عرفات پر میدان باندې درېږي د هغه دپاره د عرفات ورځې روژه نیول د نم د ورځې روژه نیول دا مکروه ده هغه حجاج چې په حج کې وي ولې هغه د عرفات پر ورځ باندې چې د روژه ونیسي نو دته زحمت او تکلیف راځي او ستړیا وي تنده وي لمر وي نو الله پاک دته دومره تکلیف نه ورکوي د ده دپاره د هغه عرفات پر میدان درېدل دا تر هر عبادت او عادت افضل دی او په ټولو اعمالو کې د عرفات ورځې عبادت د حجاجو دپاره ډېر ثواب لري ځکه چې د حج تعبیر په حدیث شریف کې په عرفات سوی دی الحج العرفه حج په حج کې اغلي عمل د ثواب وړ عمل او ډېر د فضیلت عمل چې دی د عرفات په میدان باندې دعا کول او پر هغه ځای باندې به الله ته توبه او استغفار ویل دا تر هر عمل ډېر ثواب لري مګر هغه کسان چې په عرفات په میدان باندې نه خپل وطن او کلي او په کورو کې د هغه دپاره بیا روژه نیول د یوه کال نفلي روژو ثواب د تیر کال د یوه راتلونکي کال ثواب لري نو ځکه نبي علیه السلام مبارک حضرت ابن خزیمه رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرام منع کول عرفات ورځ د روژه نیولو څخه چې تاسې په دا ورځ روژه مه نیسئ او په حدیث شریف کې دا هم راځي علیه السلام مبارک وایي چې د ذوالحجې په اوله شپه چې دا د دې لسو شپو اوله شپه د دې میاشتې را داخله سي په دا باندې سړی 4 رکعته لمونځ وکړي نفل په هر رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته قل ولا شریف په 25 واره ووایي الله پاک به دومره ثواب ورکړي چې یو د خدای په علم کې به هغه ثواب وي بل به د هېڅ چا په علم کې هغه ثواب نه وي یعنې نه به ملایکې په هغه ثواب او علم لري نه به انسانان لري نه به پیرانان لري نه به نور مخلوقات لري د دې په ثواب یو الله پاک خبر دی دومره ثواب لري 4 رکعته نفل په دا شپه د ذوالحجې د اولي ماخستن مانځه بعد وي ماښام مانځه بعد وي په تهجد کې نو دا سړی وکړي د هر رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته 25 واره قل ولا ووایي نو الله پاک به ده ته دومره ثواب ورکړي چې یو الله به په خبر وي او دا هم روایت کې راځي علیه السلام مبارک وایي چې په 10 د ذوالحجې یعنی د اولې ذوالحجې څخه تر 10 پورې چې د اختر شپه راځي هر شپه د وترو څخه وروسته 2 رکعته نفل کول په هر رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته یو واره سورة الكوثر ویل ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا ویل او قل ولا ویل درې واره سورة الكوثر هم 3 واره ویل قل ولا هم 3 واره ویل په هر رکعت کې نو دومره ثواب الله پاک سړي ته ورکړي چې 2 رکعته وکړي په هر رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته سورة الکوثر چې ان اعطیناک الکوثر سورت دی 3 واره دا ووایي 3 واره قل ولا ووایي په 2 رکعتو کې د هر رکعت کې الله پاک به مقام ورکړي هغه مقام چې اعلی علیین مقام دی او هغه ته به الله پاک داخل کړي اعلی علیین مقام په اسمانو کې دی چې ډېر لوړ مقام دی په جنت کې او د هر ورشته په مقابل باندې به الله پاک وده ته زر نیکی ورکړي د هر ورشته په مقابل چې دی پر بدن ورشتان لري او د هر د دغه شپې د هر 2 رکعته نفل د زر دینارو د صدقې کولو ثواب الله پاک ورکړي څومره ثواب دی او څومره آسان عمل دی
چې په 2 رکعت لمانځه کې 3 واره اعطیناک الکوثر ویل، 3 واره قل والله شریف ویل، مقام اعلی علیین ورکی الله پاک یې داخل کی، د هر رشته په مقابل کې به 1000 نیکي ورکی او دومره ثواب ورکی لکه 1000 دینار چې صدقه کی. د مسکین سړي دپاره دا څومره غټ مقام دی چې هم نیکي 1000 وي او هم 1000 دینار ثواب صدقه ثواب نه ویشته کېږي او مقام اعلی علیین ته ورکړل کېږي. نو د دې شپو د عبادت څخه ځان باید سړی نه کې محروم. دا ډېرې افضله شپې دي او ډېرې د خیر او د برکت شپې دي، د ګناه او د مغفرت شپې دي چې د ګناه باندې سړی مغفرت وغواړي. دا هغه شپې دي چې د رمضان مبارک د میاشتې څخه وروسته بیا افضل ترینه شپې یا ورځې دغه 10 ورځې د ذوالحجې د میاشتې، نو که نر وي که ښځه وي هر څوک چې وي باید د دا شپو کې غفلت ونه کړي. که روژه نیولی شي تکلیف و زحمت نه وي نفلي روژه دې ونیسي، که پر چا باندې قضایي روژې باندې قضایي نیت کې وکړي، هم به قضا سي هم به د نفلو ثواب سي. بعضې وخت سړی قضایي روژې پر سړي باندې فرضي یا واجب وي، نظري روژې وي، نو ته هغه دپاره چې دغه نظر روژې ونیسي، که نظر کړی وي پر ځان باندې یا خپلې روژې باندې وي پر ښځو باندې یا پر یو چا د قسم روژې باندې وي، هر قسم روژه چې هغه ونیسي په دا شپو کې هم به د هغه قسم او د هغه قضا غاړه په ووځي او هم به د دې شپو د فضیلت ثواب خدای پاک ورله راورکړي. او نفلي عبادت ډېر کول او استغفار ډېر ویل، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دغه استغفار ویل یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا سلسل واره ویل او درود شریف ویل او سبحان الله والحمد لله الله اکبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين. دا ډیر ثواب لري او د رزق د فراخي دپاره، د ناجوړۍ دپاره، د پریشانۍ دپاره، د مشکلاتو د حل دپاره، د مصیبت دپاره، د دشمنانو څخه د حفاظت او د امن و امان دپاره، په کور کې د اتفاق او د اتحاد دپاره بې انتها ډېرې ګټې په دغه کلمه کې شته چې لا اله الا الله الملک الحق المبین. هر سهار 100 واره د سنت او د فرض په مابین کې سړی ووایي ټوله کال، بیا خاص بیا په دغه شپو کې. او یا که سړی سهار وخت نشي ویلی، وخت نه کې پیدا د سهار منځه بعد یې وایي قضا دې نه ورکوي، او که د سهار منځه بعد یې ورځ پاتې شي په هغه ورځ کې دې په څاښت یا په اشراق په وخت کې وایي، خو په قضا دې نه ورکوي، 100 واره دې لازمي وګرځوي. الله پاک په ټولو مشکلات پریشانۍ د خپل فضل و رحمت باندې په دغه کلمې چې لا اله الا الله الملک الحق المبین ډېر افضل ترینه کلمه ده، ډېر د برکت او د خیر ډکه کلمه ده. او لا اله الا الله وحدانیت هم پکښې دی، ملک الحق المبین د الله پاک ملک او حقیت او الله پاک جل جلاله حق ذات دی، مالک ذات دی، د هر څه ملک د الله سره دی. نو چې سړی د الله تعالی وحدانیت بیانوي او د الله پاک ملکیت ثابتوي او د حقیت ثابتوي، نو الله پاک دې موږ ته پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي، الله دې د عبادت کول توفیق راکړي. الله پاک دې هر هغه مسلمان چې حج ته به نصیب نه وي، الله پاک دې په دغه اعمالو په دغه عباداتو باندې موږ ته د حج کولو ثواب راکړي، انشاءالله راکوي. په دې مسلمان الله پاک دغسې نه پرېږدي، صرف اخلاص غواړي او نیت غواړي چې سړی ښه اخلاص او ښه نیت وکړي په هغه عمل کې. الله پاک د حج ثواب هم ورکوي، د عمرې ثواب هم ورکوي، د عرفات د حجانو د دعا ثواب هم ورکړل کېږي. نو الله پاک دې د قبول عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.